هند د یوه چرګ د وژلو په تور د 7 کسانو قضیه څېړي. سلام، وخت مو په خیر. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، د نورو معلوماتو لپاره د مهربانۍ له مخې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. د هند په پلازمینې ډیلي کې د یوې کورنۍ د یوه چرګ د وژلو په تور د 7 کسانو پر ضد یوې سیمه ییزې محکمې کې قضیه ثبت شوې ده چې دا مهال یې په اړه څېړنې روانې دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند په بهاوبا ایالت کې پولیسو د یوه دنګ چرګ د وژلو په تور د 7 کسانو قضیه ثبت کړې ده چې په دې اړه هره ورځ په محکمه او په سیمه کې څېړنې روانې دي څو د مجرمینو کیس یا ثابت یا هم رد کړي او یا سزا ورته وټاکي. دغه وژل شوی دنګ چرګ د څېړنو لپاره د نوې ډیلي د ویترنرۍ لوی روغتون ته هم لیږدول شوی و چې هلته د څېړنو وروسته دا ثابته شوه چې دا چرګ په زور او زیاتي سره وژل شوی دی. د دې چرګ مالکه یوه ښځه ده. هغه وایي محکمه دې د چرګ د وژلو په تور شکمنو کسانو ته سخته سزا ورکړي څو بیا دا ډول کړنې تکرار نشي. نوموړی زیاتوي دا چرګ د دې د کورنۍ د یو مهم غړي په څېر و چې دوی په ډیر زحمت او خواریو سره رالوی کړی و. خو یوه ورځ یې کور ته ناڅاپه 7 ډله ییز کسان راننوتل او په چرګ یې مستقیما برید وکړ چې په نتیجه کې دا چرګ ووژل شو. پولیسو هم دا پیښه تایید کړې او وایي چې دا چرګ د تیره چاړه په وسیله وژل شوی دی ځکه چې په غاړه یې د چاړه نښانې اوس هم روښانه لیدل کیږي. د دغه کلي یوې اوسیدونکي هندي رسنیو ته ویلي دي چې څو ورځې وړاندې دغې کورنۍ د یوې بلې کورنۍ سره هم شخړه کړې وه چې ممکن دا چرګ د دغې کورنۍ د غړو له لورې وژل شوی وي. دغه ښځه وایي چې د دواړو کورنیو له لورې رامنځته شوې شخړه لا هم نه ده حل شوې چې ورځ تر بلې به یې له یوه او بل سره لانجې کولې چې ممکن دغه چرګ هم د دغو لانجو له کبله قرباني شوی وي.